سلامونه ملګرو. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، یو ډېره اړینه موضوع باندې غواړم چې یو څو خبرې تاسو سره وکړم. یو ملګري کمنټ کړی و چې کوم موبایل اپلیکیشن کې یا په کوم ویب سایټ کې دوی خپل د کارت ډیټیلز ورکړي و کاختو بلو او دوی وخت په وخت دوی نه پیسې وایي. نو ما ویل دا ډېره ضروري موضوع ده، زه به په دې ویډیو جوړه کړم. بعضې ملګري خبر نه وي، غواړم چې دوی خبر کړم. ګورئ ملګرو، هر کله چې تاسو آنلاین خریداري کوئ د کاختو بلو د بانک کارت طریقه تاسو چې راځئ سفر لرئ کارت اخلئ یا څه اخلئ ځان لا خریداري کوئ، همیشه تاسو یاد ولرئ چې خپل کله چې تاسو مثال تاسو یو شی واخیستو آنلاین په یو ویب سایټ کې ټیکټ هم واخیستو، اکثرا ویب سایټونه یا اکثرا موبایل اپلیکیشنونه تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو دغه د خپل کارت ډیټیل چې کوم دي دا تاسو سیو کول غواړئ که نه. نو دا همیشه تاسو نو وهئ، ځکه دا ستاسو ډیټیل دلته پاتې شي. تاسو په غلطۍ کې لاړ شئ، هلته یو څه کلیک کوئ، څه انتخاب کوئ، انسان د په ناخبرۍ کې هغه تاسو نه بیا اخیستلی شوی، ستاسو ډیټیل هغو سره مخکې نه پراته وي. بل دې کې بیا د فراډ او د غلا ډېرې ویب پاڼې ډېرې اپلیکیشنې که تاسو چېرته دا خپل ډیټیل سیو کوئ نو دغه ستاسو نه بیا پیسې وایي. بله دا ده چې تاسو د هر ویب سایټ نه باید تاسو د یو صحیح سم ادرس نه د سم ویب سایټ نه یا یو صحیح سم موبایل اپلیکیشن نه تاسو باید خریداري وکړئ، د خپل کارت ډیټیل ورکړئ، خپل معلومات ورکړئ او بل سیو کوئ به نه. د هر ویب سایټ یا په هر اپلیکیشن کې تاسو خپل د موبایل ډیټیل مه ورکوئ، دا هلته سټور کیږي، تاسو نه هغه هیکران هم کیدلی شي، تاسو د کاختو بلو ډیټیل تاسو نه پټولی شي، هغه ځان سره ریکارډ کولی شي. تاسو به په کور کې ناستئ، خبر به نه یې، هغه به ستاسو کارت نه خریداري کوي او تاسو نه پیسې ځي. نو تاسو د هر موبایل اپلیکیشن نه د هر ویب سایټ نه تاسو مخ خریداري کوئ، مخ خپل ډیټیل ورکوئ. تاسو خبر نه یاست په فیسبوک کې درته یو اعلان راشي او تاسو زر زر خپل کارت ډیټیل ورکړئ، یو شی درته راغلی چې دا په 2 روپۍ دی او په 3 روپۍ دی او تاسو ډېر ارزانه معلوم شي. دغه ټول هیکران دي، دغه ټول د غلا والا خلک دي، دغه ستاسو صرف د بانک ډیټیل تاسو نه پټوي او بیا تاسو نه په پټه هغه ستاسو کاختو بلو استعمالوي، هغې نه پیسې پټوي. نو تاسو دې ته باید ډېر احتیاط سره خپل د کارت ډیټیل په ویب سایټونو کې په موبایل اپلیکیشنونو کې ورکړئ. بل هیڅ وخت کې خپل د خپل کاختو بلو د بانک کارت ډیټیلز مه سیو کوئ، که هغه هر ویب سایټ وي، که هغه هر موبایل اپلیکیشن وي، دا بالکل مه سیو کوئ. اکثرا ما ډېر داسې ملګري وینم چې دوی خبر نه وي او دوی د کارت نه چې کوم د پیسې رواني، نو دا اکثرا وجوهات یې همدا وي. نو دې سره تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ. دغه یو مهمه خبره ماته ښکاره شوه، نو ځکه غوښتل مې چې تاسو سره شریک کړم چې تاسو دې دپاره لږ بیدار اوسئ او ستاسو چې کوم پیسې په سختو په زحمتونو ګټلي هغه درنه څوک پټې نه کړي. مننه ملګرو، که تاسو څه پوښتنه لرئ خپله پوښتنه دا په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به ستاسو د پوښتنې زه تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه، په مخامخه